د وردګ پوهنتون د کرنې له پوهنځي څخه 9 نوي محصلین د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ او بریالیکونه ورکړل شول. ټول توان او هڅه د وردګ پوهنتون رهبرۍ د استادانو د اداري کارمندانو دا ده چې په آینده کې به موږ د محصلینو د نظري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو زمینه برابروو. فارغ شوي محصلین خپل فراغت ته خوښ دي او وایي په سختو شرایطو کې لوړې زده کړې بشپړې کړي، خو له حکومته غواړي چې د کار او بار زمینه ورته برابره کړي او له زده کړو یې ګټه واخلي. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ د 4 کلنه دوره په خیر خوشحالۍ باندې پای ته ورسوله او اوس د دې آخري ورځ او د حکومت نه مثلا غوښتنه مې دا ده چې د موږ د دغو کومو زده کړو نه کومې زده کړې موږ کړي دي د دونه په ښه ډول ګټه واخلي او د حکومت نه مې په دویم قدم کې دا غوښتنه ده چې د موږ دپاره هغه کاري ساحې برابرې کړه. د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث ندام احمد ندیم محصلینو ته د فراغت د مبارکۍ ترڅنګ له هیواده بهر له ټولو علمي اشخاصو او کادرونو وغوښتل چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي او د وطن په بیا رغولو کې ورسره ونډه واخلي. ښاغلي ندا د غراض ژمنه وکړه چې وردګ پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي او نور پوهنځي به هم ورته منظور کړي. کوشش دی هغه استادان چې علمي کدرونه دي او هغه د افغانستان څخه وتلي دي هغو مو غږ کړی دی چې تاسې راسئ افغانستان ته. په افغانستان کې ژوند تېرول د عزت ژوند دی. کومې ستونزې چې میدان وردګو ولایت په مؤسسه کې موجودې دي اول به انشاءالله دا کوشش وکړو چې دغه مؤسسه پوهنتون باندې بدله سي، نورې پوهنځۍ هم ورته راسي. د ویلو ده چې وردګ پوهنتون دا مهال د کرنې، کمپیوټر ساینس، شرایطو، ښوونې او روزنې پوهنځي لري چې تازه د لوړو زده کړو وزیر پکې د نورو پوهنځیو د زیاتېدو ژمنه وکړه.